سلامونه ملګرو، هیله ده صحتمند یاست، وخت مو په خیر وي. داسې په اومیګا پرو په سیستم کې اپډیټ راغلی ده. له اپډیټ وروسته تاسې خپل اکاونټ لاګین سئ. تاسې ته به دغه سفر خلاصوي. تا پکیجونه چې که یو پکیج لرئ، یو به یې که څو لرئ، زیات یې هغه به ټول درته خلاصوي. د اخر دریم چې ده دا ما پارچنر ته مخته اکسچینج کړو، دوه لایمه په اکاونټ کې پاته دي. اوس لومړی اکاونټ دغه پکیج چې ده د سټارټ اپ دلته دوه پکیجه دي، یا به ته کسټمر ته چینج یا به پارچنر ته چینج. کسټمر ته که دې چینج کړ، ښه والی دا ته کولی شې په راتلونکي کې تر 15 ډسمبره پورې بېرته پارچنر ته چینج کړې، او که پارچنر ته چینج کړې بېرته یې نه شې کولی چې کسټمر ته یې چینج کړې. او یو بل خبره پرې چې ښه والی چې ده د کسټمر پکیج ته کوم پکیج ته کسټمر ته چینج کړې، تو له هغه څخه سرمایه ګټه اخیستی شې. سرمایه ګټه اخیستی شې، 2% ډایرکټ بونس اخیستی شې، خو دغه نه شې اخیستی چې د ټریډینګ ګټه نه اخیستی. مثال راځو ګورو $100 پکیج ده، زه غواړم چې دغه کومه کسټمر پکیج کړم. کسټمر مې کلیک کوم، 2% ډایرکټ بونس یې اخیستی شم، او د ټریډینګ ګټه یې اخیستی شم، خو نیټورک بونس یې نه شم اخیستی. دا نورې تعلیمي برخې دي، له هغو څخه مې استفاده کولی شم. راځم کنورټ کوم یې، سبمیټ کوم یې. ګوره درته وایي نو نیټورک بونس نه لري. کسټمر پکیج کان بي کنورټډ ټو ا پارټنر پکیج اني ټایم. هر وخت کولی شئ دغه کسټمر پکیج بیرته پارټنر ته چینج کړئ. نو تاسې فقط هغه وخت کوئ دغه پارټنر پکیج ته خپل پکیج هغه پارټنر ته چینج کوئ چې تاسې غواړئ چې نیټورک بونس لاسته راوړئ. او پارټنر پکیج بدوالی بیا دا ده که تاسې چینج کړئ بیرته یې کسټمر ته نه شئ راوړلی. خو که تاسې غواړئ چې نیټورک بونس واخلئ، باید په خپل اکاونټ کې یو پارټنر پکیج ولرئ. نو دا ما کسټمر پکیج ته چینج کړو، سبمیټ یې کړم. دغه ویډیو دی راهنمایي، زه به دا بنده کړم. دا بل هم چینج شو. اوس به راسو نیچرل پارټنر کسټمر سل کسټمر شو. دا بل 500 د هغه تر اوسه پورې نامعلومه ده، که ته خو ما پارټنر چینج کړی ده. زه غواړم دا بل 500 هم پارټنر ته چینج کړم، ځکه د یو 500 پکیج کپینګ 2.5 ده. زه غواړم چې کپینګ یې لوړ کړم، 5000 یې کم لوړ کړم. نو دغه بل 500 پکیج ته دا هم زه پارټنر ته چینجوم. د پارټنر ګوره لس نیټورک بونس اخیستی چې 2% ډایرکټ سیل ګټه اخیستی چې، خو د ټریډینګ ګټه نه شي اخیستی. دا یو مشکل ده. نو دا کنورټ کوم پارټنر ته. دلته ګوره ته وایي ټریډینګ ګټه نه لري او پارټنر پکیج نه شي کولی چې بیرته کسټمر ته چینج کړي. نو دا سبمیټ کوم، صحیح ده. دا ویډیو بندوم. راځو ګورو. ګوره 3 پکیج وو، 3 سره چینج شو. اول کسټمر ده، نور 2 دانې چې وو هغه پارټنر دي. اوس ګو ټو ډیشبورډ ته ځو. دا ډیشبورډ به مې صفحې ته رالو. اوس راځو ګوره په هغه څه ده، کپینګ دې ما 15000 شو. که چېرې تاسې یو پکیج کنورټ کړئ، کپینګ مو 2500 زه ضرورت لرم چې کپینګ مې لوړ شي. نو غواړم 2 دانې 500 پکیجونه پارټنر ته چینج کړو تر څو ما کپینګ 15000 شي. نور همدغه ویب سایټ ده، تاسو کولی شئ چې استفاده ځینې وکړئ.